پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولاد په باره کې دغه اهمه مسله ده چې اهل باطل، اهل کفر اور اهل یهود اور بیا د هغو نام نهاده مسلمانان دعوات کوي د ایمان چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولاد نه انکار کوي اور هغه دا خبره کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف یو لور و چې هغه نه ما حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. اگر که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څلور لونی وي خو دغه یو لور څه کومه مشهور دي د دې وجه څه شه دي د هغه وجه دا ده چې دینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سادات ول نسل چلیدل دي. نور لونو ولکم اولاد هغه بچپن کې وفات شوی وو او دی ولکم اولاد حضرت علی رضی الله عنه باندې دا نکاح وا حضرت حسن حضرت حسین رضی الله عنهما دینه دغه اولاد چلیدل دي. اندی د واجنه فاطمه رضی الله عنها ولکم لقب زهرا زهرا یی گلتا اور گلاب دغه گلاب کار څه وی چې دا خوشبوئی پیلوي. نو فاطمه رضی الله عنها نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاندان خوشبوئی پیلاو دي. نو دی وجنه دي ته زهرا یی اور فاطمه رضی الله عنها دی د واجنه ډیره مشهوره ده. خو د یو بچی ولا شهرت هغه د دې خبره تقاضا نه کوي چې یره د دې سړي به نور اولاد سره وینا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څلور لونی وي او درې زامن وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدیجه رضی الله عنها اول زوی وشولو څه هغه نما او حضرت قاسم رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیه السلام رومبانه بچی دی. دا دو نیمو کالو عمر کې دا وفات شوی دی. دی عمر دومره شی او چې دا به ګرځیدلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچی او ډیر ور باندې ګرانو غوتی نه بینول او دا دومره شوی او چې کله دغه اوخ یا آس د سیناست وي نو دا دومره لوی وو چې دی به د سی ټوپ کو دغه سورلی باندې بدا کې نستل. دا دو نیمو کالو کې وفات شوی. دویمه لور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حضرت زینب دی رضی الله تعالی عنها اور دریمه لوري پیدا شوی دی چې لونو کې دا دویمه رسی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور دریمه لور چې اولاد کې څلورمه لونو کې دریمه ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور څلورمه لور حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا. دي کې دغه دوی لونی حضرت رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په نکاح کې پاتې شوی دي اور فاطمه رضی اللہ عنہا د حضرت علی رضی اللہ عنہ په نکاح کې وي اور خدیجه رضی اللہ عنہا اخیره بچي هغه نما حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ دا یو کال او میاشتو عمر کې دا وفات شوی دی. او د دی ولا وفات دغه بنی سعد کما قبیله ده د حلیمه سعدیه خاندان هغه کې د دی پیغمبر علی السلام لکه څنګه خپل الته کې تربیت د پر خپل مور استول او بیبي امینه نو پیغمبر علیه السلام هم خپل بچي الته کې تربیت د پر رضاعت د پر استول چې یو کال او میاشتو عمر کې الته کې هغه وفات شو اور قبر هم الته کې جوړ شو. اور بیا پیغمبر علیه السلام یو بچي حضرت ابراهیم رضی الله عنه دا تقریبا اتلس میاشتو کې وفات شوی دی او دا د پیغمبر علیه السلام یو وینځه حضرت ماریا قبطیه رضی الله عنها یو بادشاہ پیغمبر علیہ السلام ته هدیه کړی و هغه نه دغه بچی ورته الله تعالی ورکړو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوایلی مدینه ورته یی د مدینه منوره د سجک کله دی الله د تاسو ټولو ته درتا کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د الته یوی زنانات ورکړو تربیت او رضاعت لپاره. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بچی کاتو لپاره اکثر تللو څکله دغه ورځي باندې لاړلو نو دغه بچی ګوري چې دته زکام لګیدل دی بیمار دی. څنګه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوت کې رواخستلو چې دغه هغه زنکدن ولا څه مسلوی بنديږي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ورسره هغه فرمایي چې دغه شانتي سلوی بان شولې او دغه بچی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په کوت کې وفات شو. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی درې زمن ورکړیو په وډکوالي کې دا وفات شو اور لونی څلور وي چې هغه ودونه نکاحونه هم شي او هغه اولاد هم. نو به هر حال پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اولاد هغه څلور لونی او درې زمن دي. صرف یو لور چې هغه حضرت فاطمه صرف دغه لوري نه دي اور د دې ولا دلیل په دې خبره باندې دي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې د خپل خويندې ډېرې زیاتې ګرانې وي او د هغه مینا هغه به تاسو ته دینه اندازا ولګي چې فاطمه رضی الله عنها ته هم الله تعالی درې لونی ورکړي وي. درې زمنیو حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت محسن یا محسن دغه درې زمنیو. دغه محسن د وډکوالي کې وفات شه او دغه دوه زمنی لوی شي او درې لونی ورته الله تعالی ورکړي وي اور هغه خپل خويندو سره مینا څومره و فاطمه رضی الله عنها ځکه اول لوري پیدا شو نو هغه نه مای کې د ول زینب مونږ او تاسو خپل خاندان کې د چا ول نه خپل بچی باندې نه کېګدو به یو څه مړه مو کور کې دغه خزشتا یا دغه نامې باندې الګ شتا خدا بیا مين انتهاوي څ خپل رشتہ دار کې د هم وي اور هغه نه ماته په خپل بچی باندې کېګده. فاطمه رضی الله عنها خپل لومبني لور نما زینب کېګده ولا دویمه لور نمای رقیہ کېګده ولا دریمه لور نمای ام کلثوم کېګده ولا دا د فاطمه رضی الله عنها خپل خويندو سره مینه و. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه اولاد